د دوی لوبو ته څومره ستونزې دي، حتی تر دې پورې چې د باډي بلډینګ په سټیج باندې زما لوبغاړی پورته کېږي هغه شورټ سره نشي پورته کېدلی. اوپن باډي بلډینګ باید ته په پتلون کې وکړې. دا د دنیا د کوم ځای قانون ده؟ دا ټول چیلنجز د هوتک صاحب باید موږ په نظر کې وساتو. یعنی زه اوس هم ورته سلام کوم چې حد اقل د دغو نه ستونزو پرابلمونو د پاسه هم د دې ته آماده ده راځي مسابقې ته. نورو هیوادونو کې سیاسي کیسې نه وي. یو لوبغاړی چې کله لوب میدان ته ننوځي ګوشه کې په غوږو کې او نه پسې دا غم ده چې وطن کې مې څه قصه ده، جنګ شته نشته، غم شته نشته، دو سره دا غم نه ته ودرېږه چې زه ور میدان ته نوځم یو غاټ یو جګه سندره د موټیویشنل ځان ته لګولی میدان ته ور دننه شي. خو زما د لوبغاړي چې کله میدان ته ننوځي 50,000 مسؤلیتونه او جنجالونه پر سر کې ګرځي چې زه به دا لوبه ګټم که به یې بیلم. ما پسې به اوس وطنوال څه وایي څه به یې نه وایي. حالان کې چې د دغه MMA تر ټولو غټ کلب کوم یو دی چې دا اوس پکې خلک لوبه کوي، یاره نوم ورته لهیروي UFC که چېرې تاسو وګورئ په دې کې دا فایټران د دوی همغه تر ټولو ټاپ فایټر چې لوبه وبایلي دومره کول او چلي، خو چې کله زموږ لوبغاړی لوبه بایلي په یو نورماله کلب کې خو چې ګورې دی د زرو فشارونو سره مخامخ وي، ځکه دته ولس معلوم ده چې دا کوم ډول ولس ده. نو د دې پر ځای چې موږ نور هم هوتک صاحب منټلي ډسټرب کړو، غوره دا ده چې ورته زړه ورکړو او نور هم باجراته کړو، ځکه دوی اوس د موږ هغه حوصله افزارۍ ته ضرورت لري چې موږ ورته حوصله ورکړو تر شا یې ودرېږو. مننه. زواک صاحب یک جمله را گرچه شما اضافه قبلا هم کردین باید بازم اضافه بکنیم که ما میرویس جان با کمال احترام به شما به خاطر شاید امنیت جانی فامیلتان که در افغانستان مانده امروز حاضر نیستین کمرتان را روشن کنین، اما هوتک عزیز بعد از مسابقه روسیه خود دوباره شخص خودش با اینمی چهره سرشناس دوباره افغانستان میره. پس کوشش بکنیم که مسئولیت جانی یک شخص همچنان مد نظر بگیریم. وقتی که ما نمیتونیم با کمره حضور پیدا بکنیم باید مسئولیت جانی دیگرها را هم مد نظر بگیریم. دقیقا استاد لمرز فهمیدم. ما مگه انسانم نقطه و رموز برسه میفهمم. هوتک صاحب عزیز یک چیز ما کوتاه یادآوری کنم، امیدوار هستم که شما ناراحت نشده باشین. هوتک صاحب شما هوتک صاحب گرامی، سمی جان فیضی قهرمان ما، واحد جان نژند و باز محمد مبارز، شما 4 قهرمان افغانستان ورزشکارای عادی افغانستان نبودین. زمانی که شما با محبت مردم و انتقاد مردم روبرو میشه، قسمی که زواک صاحب گفت شما باید از با بسیار یک سینه فراغ و بسیار یک قلب فراغ هم انتقاد باید بپذیرین و همچنان محبت مردم بپذیرین. شما در اون جمهوریت 4 نماینده بودین از ورزشکارای افغانستان که در اون نظام حاکم شما در اونجا یک مقام داشتین و همیشه از اون جمهوریت به عنوان یک ورزشکار نمایندگی میکردین و همیشه شما را که مردم دوست هم دارم، مردم شما را میشناسم، از امون ورزش شما، از امون محبت شما با نمون نیروهای امنیتی افغانستان، با نمون ارزش‌های ملی افغانستان میشناسه. و زمانی که یک انتقاد مواجه شما میشه به این معنی نیست که خدای نخواسته من میم تعصب میکنم، خدای نخواسته من فحاشی میکنم در تیک تاک، خدای نخواسته در دل من است که شما هوتک صاحب از قوم هوتک هست. نه ایست که در خبر په مزره کې نشته ده. خو زه د هغه امنیتي ځواکونو یو سرتیری ما او دا یو درد وز ما په زړه کې دې خاطر ما ته وویل که چیرته ته دا فکر کوي هوتک صاحب چې دا زما تعصب ده، نه هیڅ کله دا زما تعصب نه ده. او زه په خبره کې پوه سم، از نه غواړم چې چیرته تا ته کوم جنجال پیښ شي. هوتک صاحب محترم، زه درته ډیره موفقیت غواړم به خاطر که ورزش مسابقه بعدی که داره انشالله همیشه برنده باشی هوتک صاحب عزیز، انشالله همیشه قهرمان باشی و امیدوار هستم که ناراحت نشده باشی و چیزی که در فکر خودت تو گشته و انشالله هیچ چیز در فکر ما نبوده و فقط یک سوال بود که من خواستم پرسان کنم و شاید نه تنها برای من یک سوال بوده باشه، برای 3400 نفر که در اینجا میبینه، برای 3400 نفر شاید یک سوال بوده باشه و همین که شما درباره از این توضیحات دادین و 3400 نفر شاید فکرشان تغییر کرده باشه. امیدوار هستم که شما ناراحت نشده باشه. از واک صاحب تانم دیره بخنه غواړم خدای وکړي چې کوم بی ادبی نه ما نه پیښه نه سوي نه وي. بخیر باشین استاد. در باز وقتا می اصول زندگی ما قسم است در جایی که من گناهی نباشه که به این کارت خود کردی مرا بسیار درد میگیره، میشن فشار سرم زیاد میانه. در سوال از بیدن ما خیر ناراحت نشدم. خب یک وقت احساسات ما درد و بسیار پیش بخاطر که در عرصه شما درک نمیتونین که منو شما با بار اول با بسیار اشتباهی نکردم. برای ما حالا میگم بازم میگم هر افغان ما، هر عزیز ما، هر کسی که مثال ما به خود فکر میکنه از هر قوم است، برای من مثل رئیس جمهور ارزش دارن و من خیلی دوستشان دارم.